بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ درس کې موږ تاسو په مارجن باندې خبرې وکړلې. په دې پوه شولو چې مارجن څه ته ویل کیږي. نن موږ تاسو هایټ او ویډ پراپرټي وایو. څه شی وایو؟ هایټ او ویډ. نوم نه پته لګیږي، جګوالی او پراخوالی. موږ تاسو د هایټ او ویډ پراپرټي ذریعے سره د ایچ ټی ایم ال یو الیمنت ته اندازه تعینولی شو چې دا په څومره اندازه کې ښکاره شي. لکه زه راځم اول یو بلانک خالی پیج جوړو. څه کوو؟ یو خالی پیج جوړو. دا مو راواخیسته، دلته لیکو چې څه شی ډاک، همداسې لیکل کیږي که نه، ډاک ټایپ څه شی ایچ ټي ایم ال. د هغه نه وروسته ایچ ټي ایم ال همداسې، بیا څه شی هیډ، بیا ورپسې ټایټل. ټایټل کې لیکو چې څه شی ډبلیو ډبلیو ډاټ ټیسټ، نه داسې به چل ورته نه کوم، موبایل لیکو چې څه شی this page is an example of boxing. صحیح ده؟ دا د په ټایټل کې ورته لیکلي وي. ټایټل دې څه وشي؟ بند شي، او هیډ ټک دې دوباره څه وسي؟ بند شي. بیا دې باډي خلاصه شي، باډي نه وروسته دې باډي بیرته بند شي، او بیا دې ایچ ټي ایم ال ټک بند شي. دا کار به وکړي، دې نه وروسته به دا وخت سیو به کړي. کنټرول اس. چیرته سیو کول غواړو؟ په ما ډیسکټاپ کې په ویب فولډر کې دا غواړو سیو کو. نوم ورکوو، مثلا نوم به ورکوو باکس ډاټ ایچ ټي ایم ال. باکس ډاټ ایچ ټي ایم ال په نوم باندې موږ تاسو یو خالی صفحه لرو. څه لرو؟ خالی صفحه لرو. اوس راځم دا ویب ته او باکس ډاټ ایچ ټي ایم ال دا څه کوو؟ خلاصو. ګوره یو خالی صفحه ده، نور څه پکې نشته. اوس زه غواړم چې څه وکړم، دلته یو ډیف جوړ کړم. څه جوړ کړم؟ ډیف جوړ کړم. څو ډیوه جوړ کړم؟ یو ډیف جوړ کړم که دوه ډیوه جوړ کړم؟ یو به جوړ کړم. صحیح ده؟ نو راځو موږ تاسو څه کوو، دلته راځو یو دانه ډیف جوړو. ډیف جوړو او بیرته دا ډیف څه کوو؟ بندو. اوس دا ډیف خو هیڅ نه ښکاریږي، نه اندازه لري، نه بل څه لري. زه غواړم دې ډیف ته څه ورکړم؟ سټایل ورکړم. نو تاسو به بره په هیډ ټک کې دلته کم ټک خلاص کړئ، دننه سټایل ټک به خلاص کړئ، او دې نه وروسته به سټایل ټک دوباره څه وکړئ؟ بند به یې کړئ. او په دې ځای کې راځو، اوس موږ تاسو ورته لیکو چې څه شی سلیکټول غواړو؟ ډیف. ورته لیکو چې ډیف. ډیف مو ولیکه. دې نه وروسته راځو ورته لیکو چې څه دې ډیف ته اول زه غواړم بارډر ورکړم. صحیح ده؟ یو پکسل بارډر ورکړو. نو ورته لیکم چې بارډر ډبل ډاټ 1 پکسل سالید او بلک. دا بارډر مو ورکړم. اوس زه غواړم چې دا څونه جګوالی ولري. صحیح ده؟ نو زه ورته وایم چې هایټ د دې جګوالی دې اوسېږي 200 پکسله. هایټ به څنګه ورته لیکئ؟ که چیرې غواړئ یو هر ایلیمنټ چې وي، پکچر وي، ایمیج وي، بل وي، نو تاسو کولی شئ هایټ او ویډ ورته ولیکئ. نو زه ورته لیکم چې هایټ د دې هایټ څه څومره کا؟ 200 پکسله کا، او ویډ ډبل ډاټ 400 نه 500 پکسله کا. اوس ګورو موږ سره دلته یو ډیف راغی، راښکاره شو. صحیح شو؟ 200 پکسله هایټ ده او 200 پکسله څه شی ده؟ 500 ویډ ده. آفرین. او مارجن مې درته ویلي، نو نور په مارجنو باندې نه غواړم چې وغږېږم. اوس زه راځم دې منځ کې لیکنه کوم. د دې منځ کې لیکنه کوم، دې ډیف منځ کې. دې ډیف منځ کې لیکنه کوم، ورته وایم چې څه شی CSS is used for what? To give design to HTML pages and elements. صحیح ده که نه؟ دا لیکنه مو کړه. دا به کاپي کو. کاپي خو دې زده ده. څه رقم ته کېږي؟ کنټرول سی سره او بیا کنټرول بي. صحیح شو؟ بس ده که نور مو راځه وګورو. کنټرول سی کاپي به یې کړو. اوس به یې وګورو، دا به سیف کو، صفحه به ریفرش کړو. دا ګوره داسې شانتې لیکنه وشوله. فکر ته دې پام ده که نه؟ که نه؟ نه بیار ولې ورکوو؟ څه په خاطر بیار ورکوو؟ نه همدغسې ما په کار ده کړی چې خالي دا لیکنه وشي. دا لیکنه وشي. یو ځل یې بیا هم پیسټوم. یو ځل یې بیا هم پیسټوم. دلته راځم او کنټرول بي پیسټ بس ده.
ولی چې یو لاین زه غواړم بله اضافه کړم. اوس صحیح شو. دا لیکنه مو وکړه. زه غواړم دا یو پاراګراف کې چې دا جسټیفای کوم، نو په پاراګراف یې نه راوړم. ها همدې ډیف ته راځو. ټیکسټ الاینمنټ وروسته وایو، لا دروسه نه ده راغلی، خو خیر دلته به ورته ولیکو چې ټیکسټ هایپن الاین. د دې ټیکسټ الاینمنټ څونه کا ډبل ډاټ جسټیفای کا. اوس ګورو دا لیکنه د دې څلور وړو خواونه څه وشوله؟ منظمه شوله. هایټ ویټ پراپرټي باندې خو پوه شوې که نه چې دې په اندازه موږ څه ورته تعین کړه؟ هایټ مو تعین کړه او ویټ مو تعین کړه. یو بله خبره یاد وساته، تاسې کولی شئ یو هایټ ویټ دلته مثلا په سانتي متر هم ولیکئ، ښه کولی شئ په فیصدي باندې هم ولیکئ، خو واحدات د اندازهګیري د نور د خپله پوهېږئ ښه چې په مختلف قسم ته کولی شئ هغه استعمال کړئ. خو که چیرې موږ دلته د ویټ په ځای باندې ورته ولیکم چې مکس ویټ، دا څه معنا ورکوي؟ مکس ویټ او مکس هایټ که نه، دا که چیرې موږ او تاسې ورته ولیکو. ګوره دا موږ او تاسې دې ویټ هم ولیکه، خدې کې خو مې لیکنه ډېره کړې نه، بدونه لیکنه وکړه ته هم خنګ نه کوې که نه، چې دا حول مې مکس ویټ او مکس هایټ درته خلاص کړی وای، بیا به په دې نور ما موضوع بل طرف ته رانه لاړه. خو زه خیر اوس څه کوم؟ دا لیکنه بیرته کوم، لیکنه بیرته څه کوم؟ کوم مې کنټرول ایکس کټ کوم یې ښه، او زما چیرته وین ورډ ته دلته تیار ورډ کې ساتم چې بیا هم لیکل ته وسه نه کېږي چې دا بیا ورته ولیکو ښه. دلته یې کنټرول وي پیسټ وم یې ښه. اوس راځو دلته موږ تاسو ته دې ویټ ما څو پکسله ورکړی ده؟ 1500 پکسله. نو دا خو اوس 1500 پکسله نه ده، هغه څه نه اضافه څه شو پاتې شو که نه. که چیرې موږ تاسې دلته ورته ولیکو چې څه شی د دې ویټ په ځای باندې ورته ولیکو چې مکس ویټ، ها څه ورته ولیکو؟ مکس ویټ. څه معنا؟ ماکسیمم ویټ، اخرین ویټ د دې باید له 1500 پکسلو نه پورته نه وي. دا څه معنا؟ که لیکل مې 10 پکسله اندازه وکړل خو دا ویټ به څو پکسله شي؟ 10 پکسله به شي. ښه دې ډیپ که 50 پکسله مې پکې وکړل څو پکسله به شي؟ 50 پکسله به شي. که 100 پکسله مې پکې وکړل دا ډیپ به څو پکسله شي؟ او که 400 مې پکې وکړل دا ډیپ به څومره کېږي؟ 400 پکسله په اندازه کې. او که 600 پکسله مې پکې وکړل نه کېږي 600. ورته مې ویلي چې ته جګېږه. نو د مکس ویټ اندازه دا ده چې فرق یې ګوره ښه، خالي هغه د ویټ که ویټ دې ورکړه، که ته هر څونه لیکنه وکړې د دې ویټ ډیفالټ 1500 ده، خو مکس ویټ چې ده دا ویټ به د نوشتې په اندازه یي، خو له 1500 نه به نه ډېرېږي. ښه اوس ګوره کنټرول اس دا سیف کوم او اوس راخلم دا ریفرش کول غواړم. څه شو؟ دا ولې یو دقیقه ښه ماکس ویټ هایپن 500 پکسل دې دا ماکس هایټ هم دونه کو که نه. اوس ګوره دې هایټ جګوالی مخکې څومره و؟ 200 پکسله و، خو اوس نه ده، اوس د نوشتې په اندازه ده. اوس که ما تا په دې کې لیکل اضافه کوو ښه، نو هغومره به د ده د هغه څه کېږي؟ ډېرېږي ورسره. پوه شوې؟ ګوره هایټ یې ډېر شو. ښه اوس یې وګوره ما تا دا ریفرش کوو، دا ښه خبره ده. څه چې ما غوښتل هغه اوس ګوره ودرېد. ویټ ته وګوره، ویټ هم اتومات د هغه سره څه وشو؟ زیات شو. ښه نو مکس او د هغه کې د خالي هغه ذهن ته پوهې چې څه قصه کوي ښه، چې داسې یو پراپرټي شته ده. خو اوس که زه دا بیا راواخلم، اوس ګوره ښه اوس د دې هایټ تر 200 پکسلو پورې کولی شي چې کسي ښه، خو که چیرې نوشته له 200 پکسلو نه ووتله بیا به څه کوي؟ بیا نه ډېرېږي، هماغومره به یې نوشته به له ډیپ نه راوتلي ښه. بیا د هغه کنټرول دپاره نور شیان ما ورته وایو. ودرېده هغه نوشته له هغه ډیپ نه څه وسوله؟ راووتله. ماکسیمم ویټ ما ورته څونه ورکړی ده؟ ماکسیمم هایټ مو 200 پکسله ورکړی ده ښه، او ویټ مو 500 له 500 نه اوس ډېرېږي نه، او له 200 نه د دې هایټ نه ډېرېږي. پوه شوې په دې قصه باندې که نه؟ نو هایټ او ویټ باندې مکس مشکل خو نه ده که نه. نو زه به دا یو بېرته څه وکړم؟ لرې کړم ښه، او ورډ به هم دلته بند کړو څه کوم بیا بېرته له سره ولیکل. صحیح شو که نه؟ اوس راځو دا سیف کوو ښه. نو په دې قصه خو مو سر خلاص شو رښتیا.
نو هایټ او ویټ باندې ورسېدو چې یو موږ سره خالي هایټ دا ویټ دا او یو ماکس هایټ ماکس ویټ دا. بل راځو دومره موضوع ډیره جالبه موضوع باندې مطابقت چې هغه ته پاډینګ وایي. څه ورته وایي؟ پاډینګ. ټول متوجه سئ. پرون ګوره موږ تاسو درس کې مارجن ویلي ول. سمو ویلي ول؟ مارجن حاشیه چار اطراف چې دې ډیف نه دې خواته سونه فاصله دې ته مارجن وایي. ها د دې ډیف نه آوټ ساید چې کومه فاصله راځي هغه ته چې ویل کیږي مارجن. دې خواته لاندې چې تنه کومه فاصله راځي دې ته چې ویل کیږي دې خواته چې کومه فاصله ای پاس طرف ته چې کومه فاصله مارجن. دی یو الیمنت یو د عنصر د سلور واړو خواو بیرون طرف ته چې کومه فاصله ای هغه ته چې وایي مارجن وایي او داخل طرف ته چې کومه فاصله ای هغه ته څه ویل کیږي هغه ته پاډینګ وایي. اوس زه وایم دغه نوشته ګوره ډیره دلته نښتې ده بیا اندازې نښتې ده که نه ده نښتې. زه وایم دا نوشته لږ دې خواته دا چې لږ دې خواته راوړم دلته بیا پوهېږئ څه جنجال جوړېږي دې هایټ مسله پیدا کوي. ښه نو زه به دلته اوس ګوره ماته همدا اوس تیار راته په درد وخوړل سو. ښه د دې مکس هایټ څو جوړ 400 اوس کوم فرق نه کوي. ښه خلکو ته نتیجه وروښیم که نور نه ښیم که ته پوه شو کوم مقصد باندې ته خو رسېدلی خو زه خیر دا خلک نه دي پوه دوی هم ځان پوهېږي. ګوره دا مو لیکه مکس هایټ مو 200 پکسله ده. اوس زه وایم چې څه وکړه دغه نوشته دې خواته راوړه. نو دې چې دې خواته راوړم دا به څه کوو دلته موږ تاسې پاډینګ لرو لکه څنګه چې څلور خواړو ته مارجن لرو مارجن ټاپ مارجن رایټ مارجن باټم مارجن لیفت داسې پاډینګ ټاپ پاډینګ لیفت پاډینګ رایټ پاډینګ باټم او پاډینګ لیفت لرو. نو زه دا ځل دې ته پاډینګ لیفت ورکوم. نو دې ډیف ته پاډینګ ورکوو چا ته پاډینګ ورکوو ډیف ته. ښه ډیف ته به راسو ورته وبوایو چې پاډینګ هایپن لیفت پاډینګ ورکړه ډبل ډاټ خوښه دی 100 پکسل او سره رقم ته هغه اندازه ګیري تاسو پوهېږئ مشکل نشته. زه ورته څونه اندازه ورکړه 100 پکسله پاډینګ ورکړه. اوس ګوره دا نوشته به له دې خوا نه 100 پکسله به دا دې خواته راسي. ودې لیده راغی که رانغی دا 100 پکسله دې خواته شو 100 پکسله دا دې خواته سو. او هغه د هایټ مشکل ولې پکې رانغی ماکس ویټ مو ورکړی که نه. ښه اوس ګورو دلته زه دې خواته خو مې پاډینګ ورکړه زه ورته دا پاس طرف نه هم 100 پکسله پاډینګ ورکړه. نو زه به یو قصه بله کوم دا مکس په څه وکړم دې نه به مکس لرې کړم او دې نه به مکس څه وکړم لرې کړم اګزیکټ هایټ ویټ مو د دې 500 پکسله کړي. ښه اوس خوند کوي بیا اوس دا مو راوړ تر دې حده پورې. ښه زه اوس وایم دا څه وکړه دې نه چې دا لاندې طرف پاس طرف ته فاصله ورکړه پاډینګ. اوس راځم ورته وایم چې پاډینګ هایپن دا رښتیا وځي نه رښتیا جالبه قصه دا ده زه دا پوهې کړم پاډینګ ټاپ د دې 100 پکسله که 100 پکسله کنټرول اس اوسېد. اوس وګوره پاس طرف نه 100 پکسله 100 پکسله ګوره 100 پکسله دې خوا نه فاصله ده 100 پکسله دې خوا نه فاصله ده. ښه او بل راځم ورته وایم دې خوا نه یې ورکړه نو کولی شو موږ تاسې راسو دلته ورته ولیکو چې څه شی پاډینګ هایپن رایټ ډبل ډاټ 100 پکسله 100 پکسله کنټرول اس سیف کوئ ښي طرف ته مو اوس ګوره 100 پکسله څه ورشو پاډینګ ورغی. ښه اوس زه تا پوهې کوم په دې قصه پوه شوې دا مو راواخیسته او لاندې طرف ته چې دا هغلته هم څه کوو هغه ته هم پاډینګ ورکول غواړو نو څه کوو راځو ورته چې پاډینګ هایپن باټ ډبل ډاټ 100 پکسله لاندې پاډینګ ورک. اوس ګوره دا نوشته 100 واړو 100 پکسله څلور واړو خواو نه 100 پکسله دا څه وسو پاډینګ لري پوه شوې. خو اوس د دې ډیپ ویټ څومره ده 500 نه ده دا پاډینګ په ویټ کې جمع کیږي. ښه پاډینګ په ویټ کې څه کیږي جمع کیږي دې ته مو فکر وي. ښه د دې ویټ اوس څومره ده 540 100 پکسله دې خواته ده او 100 پکسله دې خواته ده. ښه او څونه هایټ ده 240 پکسله دې هایټ ده. ځکه هغه هایټ په پاډینګ په هایټ کې جمع کیږي او ویټ او هایټ څه ده هغه اګزیکټ اندازه ده مارجن نه بغیر بارډر نه بغیر پوه شوې که چیرې موږ تاسې دې ته راواخلو. ښه
اوس دې ته زه بارډر ورکوم یو پکسل په ځای باندې دا کله هایټ یې ډیر ده ښه 10 پکسل مې دې ته بارډر ورکړل ښه دې ډیو اوس ګوره کنه دې ځای نه تر دې ځای پورې دې هایټ څومره شو وایه 280 پکسل شل پکسل دا 10 پکسل دا د درس دی خواته ها نو هایټ ټو ویټ ایگزیکټ د دې اندازه خي پډینګ مارجن او هغه پکې نشماري د دې خالص هایټ دی دا هغه 100 پکسل 2 پکسل ده نو ادب زموږ د دې پډینګ نو په پډینګ خو پوه شو چې د پډینګ په ذریعه کولای سو موږ تاسو سو کو د یو الیمنت او داخل ته فاصله کم او زیاته کو خو د دې ویټ او هایټ به مور سره سکیږي ډیریږي خو که زه وایم چې داسې چلو کوم دلته پډینګ مونږ ګوره جدا جدا ولیکل ها پډینګ لیفټ او پډینګ ټاپ او پډینګ رائټ او پډینګ باټم ډیر جنجال ده دې کولای شي تاسو شارټ هاند ولیکئ شارټ هاند څنګه لیکل کیږي خالی به پډینګ ولیکئ لیفټ او رائټ او دا باټم دا شی مو ورکوي پډینګ ورته 25 پکسل سمانه سلور واړو خو ته 25 پکسل فاغه ماراغه واخیسته ده سلور واړو خو ته 25 پکسل ده دا چې خالی ده او کچیر زه دلته 2 ځلې 25 پکسل ولیکم دا سمانه ها سره کوم ته د خواته ما کېږي او کچیر راسه مرته ولیکم چې څه شي 3 پیری 25 پکسل سمانه د خواته او د خواته ها اوس ګوره دا ولې څه فرق پکې رانغی پډینګ ډبل ډاټ 25 پکسل ښه شارټ هاند مو لیکل خو خیر مثلا دا استکو ځا فرق نه کوي هدف زموږ د شارټ هاند ده کنه دوا کولای شي یو کولای شي او یا خپل مشخصا هر یو جدا کولای شي سو کوي ولیکي ورته تعین کوي خو هدف زموږ سو چې اوس موږ تاسو دلته دا وګورو ها نو دې هایټ ویټ ور سره سکیږي ډیریږي دې هایټ ویټ هم ویټ ډیریږي او کنه 25 دا الریډي که زه اوس وایم چې دې ویټ دی ور سره ډیر نشي نو تاسو څه وکړئ دا هر یو ډیو یا هر څه ته مو چې پډینګ ورکړي هغه کې ولیکئ چې څه شی باکس هایپن سایزینګ ها باکس هایپن سایزینګ د باکس سایزینګ چې دا سره کوم تکا بارډر هایپن باکس ها دا مو چې ولیکل نو دا پډینګ په هایټ ویټ کې نو ورجمع کوي ها ودلې دا اوس لاندې طرف ته سوسو را اضافه شو ویټ امقم را په ځای پاتې شو پوه شوې پډینګ یې ورکړل او مسله څه ده هایټ نه راووتل نو باکس سایزینګ کله موږ ته داسې ضرورت پیښیږي چې موږ هم داسې وکړو چې هایټ او ویټ د ډېر ور سره زیات نشي یوازې پډینګ ورکړو نو دا موضوع ډېر مهمه موضوع ده چې دې ته مو فکري چې که غواړئ دا کار وکړئ نو تاسو به څه ولیکئ چې باکس سایزینګ څه قسم ټاکه بارډر هایپن باکس دا چې ورته ولیکو نو دا بیا پډینګ په هایټ او ویټ کې نه جمع کوي او کچیرې دا لری کو نو اوس هایټ ټو ویټ لپاډینګ چې زیاته دا الیمنٹ هایټ ویټ هم سره سکی اتوماتیکلی پوه شو په هغه اندازه باندې نو دا موږ سره پډینګ موضوع ولا او هایټ ویټ موضوع ولا او بل مو څه شی ویلې مارجن مو ویلې تیر ورځ نو دې په خاطر باندې تاسو اساینمنت دادا لاړ شي دلته W3 سکول ته ها په دې ځای کې به تاسو دغه یو چوکاټ سبا ته جوړ کړئ داسې چوکاټ باید جوړ کړئ او سیو کړئ ګروپ کې شیر کړئ ها واتس اپ ګروپ کې شیر کړئ چې دا موږ جوړ کړو هغه پیج مول ته شیر کړئ وی ګورئ کومه نسوي کولای بس بیا وسره کېږي نو بعد داس یو جدول سو کې جوړ کړل شي سبا ته به ان شاء الله په نورو موضوعاتو باندې سره کېږي